نرګس جمیل خپل ناهیلي ژوند ته د افغانستان د دودیزو جامو په سوداګرۍ سره نوی رنګ ورکړی. 15 کلنه نرګس د امنیتي ستونزو له کبله نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان ته راغله، خو د کډوالۍ سختو ته د تسلیمېدو پر ځای یې خیاطي زده کړه او د سورسالو په نوم یې آنلاین سوداګري پیل کړه. په افغانستان کې زما د خاوند د ټولنیزو فعالیتونو او کاري بیکګراوند د وجې زموږ ژوند د خطر سره مخ وو. موږ راغلو پاکستان ته چې دلته به په امنیت کې اوسېږو، خو دلته هم چې زه حالات ګورم مشکلات شته دی. دلته نو موږ لپاره وظیفې نه وي، کارونه نه وو، په کور ناست وو. د هغه د وجې موږ له ډېر زیات تکلیفونه، مرضونه او مشکلات جوړ شو. اقتصادي مشکلات یو خوا، روحي او رواني تکلیفونه بل خوا. نو ما د لپاره چې زه خپله د مشکلاتو نه ځان وباسم او یو خواته باید ځان مصروف کم، نو ما مخه کړه خیاطۍ کورسونو ته. اول مې خیاطۍ زده کړه، د دې ترڅنګ ما سره دغه ایډیا د اول نه وه. زه چې په افغانستان کې مو ما کار کوو، هلته مې په دغه لباسونو دې ته کار کوو، خو داسې ډېر وده مې لا نه ورکړه ځکه مصروف وم د وظیفې سره. خو د هغې ترڅنګ ما لباسونو سره ډېره علاقه وه، د ډیزاینینګ سره د ماشومتوب نه زما علاقه وه. نو دلته د خیاطي چې مې کله زده کړه، ما ورسره خپل یو انلاین پیج هم جوړ کو. نرګس وایي د لوړو مالیو له کبله نشي کولی چې ځان ته یو دکان جوړ کړي. هغه په همدې کوټه کې خیاطي کوي. نرګس د خپل کور په یوه کوټه کې دغه افغاني جامې، خولۍ، ګاڼې او ځینې نور توکي ایښي او په آنلاین بڼه نندارې ته د وړاندې کولو لارې خورا ډېر پیرودونکي جذبوي. میرمن جمیل وایي هره میرمنه ځان ته یوه ځانګړې وړتیا لري. هره ښځه وړتیا لري، هیڅ داسې افغانه ښځه نشته چې هغه په یو څه ونه لري، یو خاص هنر لري. لکه څنګه چې د پخوا نه راغلي په د افغاني لباسونو کې چې دا څه موږ وینو، دا څه جوړ شوي دي، دا ټول د افغان ښځو په لاس جوړ شوي دي. افغانانې ښځې په لاس باندې کار کوي، په ماشین باندې، یعنې وړتیا پکې شته، خو کوشش پکار دی ورته. هر سړی باید خپله کوشش وکړي. اول خو کراګانې دلته ډېرې زیاتې دي، دوکانونو کرا ډېره زیاته ده، یعنې په لکونو حساب باندې کرا ده، او بیا ورسره ټیکسونه دي. نو که چېرته مثلا ما سره شاوخوا نه سپورټ وی، زه خو اوس په یوازې ځان لګیا یم، په یوازې ځان ما چې څه کړي نن تاریخه پورې په هر څه په خپله کړي دي. نو که چېرته سپورټ وی او د ما سره مثلا یو دوکان یا یو داسې یو ځای جوړ شوی چې ما سره اوس هم نورې ښځې کار کوي، خو ډېر واړه واړه کارونه په نورو ښځو باندې کوم ځان سره مصروفي کړي. خو که چېرته ما لپاره داسې یو موقع وی، یو ځای برابر شوی وی، نو ما به ډېرې خویندې نور ځان سره مصروفي کړی وی. نرګس د انګلیسي ژبه هم زده کوي. هغه غواړي خپل سوداګرۍ ته وده ورکړي څو راتلونکي کې افغان میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. نو که چېرته زه په خیر ولاړم بهر ته، هر ملک وي، هلته لاړ شم، نو زه به دې له انشاءالله وده ورکوم، د دې نه به یو برانډ جوړوم. بیا چې کله په افغانستان کې شرایط سم وو، زه به د افغانانو ښځو لپاره یو کاري زمینه برابروم. د هغه ځای نه به زه هغه سپورټ کوم، په افغانستان کې به ښځې سپورټ کوم، کاري زمینه به ورته برابروم چې هلته هم ښځې په خپو ودرو. نرګس په داسې حال کې په پاکستان کې آنلاین تجارت کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم او کاروبار ګڼ شمېر محدودیتونه لګول شوي دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.